مورې ما وبخه، ما هیڅ غلا نه ده کړې. اوزه زما د کور نه، زه په کور کې غلا نه ساتم. ما معاف کا، بیا به زه غلطي نه کوم. په یوه کچ کلي کې ایزه د خپلې ناسکه مور سره اوسېده. د هغې مور خپل یو بچی هم درلود چې نوم یې نمره و. د کور ټول کار به ایزه کوو او نمره بالکل د شهزادګیو په شان ژوند کوو. شابه، دا ځای زر صفا کا، کپړې هم مینځل غواړي. ښه مورې، صفا کومه. کاش زما خپله مور ژوندوی وای. اوس پورې لا ته کپړې نه دي وینځلي؟ همداسې پر ایزه ډیر ظلم او وحشت تیریدو. څو کاله وروسته د دواړو واده وشو. نمره د یوې مالدار کورنۍ کې واده شوه او ایزه د یوه غریب کور هلک اسلم سره واده وشو چې د هغه کور ډیر کچ او ډیره غریبي وه. ته په دې وروکي کور کې اوسېږې، دینه غټ خو زموږ د نوکرانو کورونه دي. شکر دی په دې حالم. زمون کور ته راشه، زمون کوره به کار کوي، ډېرې پیسې به درکوم. زموږ ډیره غریبۍ ده، د کار کول پکار دي مالا. ایزه د کار کولو لپاره نمرې کور ته ځي، خو نمره پر ایزه ډیر ظلم کوي او هغه هر وخت بې عزته کولو کوشش کوي. او ایزه وای زه غریبه یم مګر ستا غلامان نه یم. ایزه تنګه راشي او کار پریږدي. مونږ لا خپل کاروبار شروع کول پکار دي. عایزه او اسلم دواړه سره یو ځای د کار کولو فیصله کوي. عایزه بریانی جوړوي او اسلم هغه په یو سټال باندې خرڅوي. بیا هغه سټال لوی دکان شي ځکه چې هغه ډیر مهنت کوي. بلخوا د نمرې خاوند په جوا کې ټولې پیسې بیلي او غریب شي. بیا هغه عایزې ته ورځي او له هغې بخښنه غواړي او ورسره د کار کولو وړاندیز کوي. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې کبر انسان ذلیلوي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل پښتو انیمیشن سبسکرایب کړئ.